طالبانو سره د شاه محمود قریشي او پاکستان بدماشي. شاه محمود قریشي وایي موږ خاموش نه یو، اغزن تار به خامخا لګوو. دا چې شاه محمود قریشي تازه نور څه ویلي دي جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. د اغزن تار مسله اوس کېدلی شي چې د طالب او پاکستان ترمنځ لوی بیلتون رامنځته کړي او دوی دواړه یې اخري انتخاب جګړې ته درولي. خو دا چې څوک به ماتې خوري معلومه نه ده، خو پاکستان بیا خطرناک اعلان کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په خپلو تازه څرګندونو کې ټینګار کړی چې د اغزن تار لګولو ته به دوام ورکوي. قریشي وویل موږ خاموش نه یو، د اغزن تار لګولو ته به ادامه ورکوو او دا هڅې به مو روانې وي. قریشي افغانستان ته د دوست هیواد خطاب وکړ او ویل چې غواړو له ډیپلوماتیکو لارو چارو د اغزن تار لګولو پروژه بشپړول غواړو. د قریشي په خبره یو شمېر کسان د اغزن تار کاږي چې دا د پاکستان په ګټه نه ده او دوی به د پاکستان ګټې خوندي کوي. د طالبانو په وړاندې پاکستان کې غبرګونونو پر ټولنیزو رسنیو ډېرې داسې ویډیوګانې چې پکې طالبان تر سترګو کېږي او د ډیورنډ کرښې پر سر د پاکستان لګول شوی اغزن سیم لرې کوي چې دې ویډیوګانو د پاکستان په کور دننه زیات غبرګونونه راپارولي دي. د دې هېواد وګړو له خپل دولت څخه غوښتي چې د طالبانو په وړاندې د جدي شي او د دوی د ټولو ترسره شویو کړنو پوښتنه دې وکړي. په پاکستان کې اوس عامه ذهنیت داسې جوړ شوی چې پاکستان نور باید له دې ډلې سره اړیکې پرې کړي. د طالبانو دریځ بیا څه دی؟ طالبانو ویلي چې پر ډیورنډ فرضي کرښې باندې د پاکستان له لوري د اغزن تار لګولو ته په هیڅ صورت اجازه نه ورکوي او تل به یې مخنیوی کوي. طالبانو له خپلې 4 میاشتنۍ واکمنۍ راوروسته له 3 ګاونډیو هیوادونو سره وسلوالې نښتې کړي چې پاکستان هم پکې شامل دی. د پاکستان په وړاندې په یو شمېر ولایتونو کې محلي طالبانو خورا جدیت ښودلی او جګړې ته ورته تیار دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.